د په اسلام باندې په اسمون کې فرشته خوشي مناوله. حضرت عمر رضی الله تعالی یو داسې صحابي دی چې د په اسلام باندې پنځه باندې خلک خوشي مناوله، په اسمون کې فرشته خوشي مناوله. صحیح ابن حبان کې دغه روایت موجوده. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لما اسلم چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام وروړ، بیا په یو وخت کې جبرائیل امین نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی، ورته فرمایي یا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر، یعنی چې په اسمون کې فرشته د عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام باندې خوشي مناوي. څومره غټه خبره ده. نو اسخه نبی علیه الصلاه والسلام دا خبرند بیان کړي چې ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر، چې د دین په معاملې کې په ټول نه سخت د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. او بل نبی علیه السلام فرمای اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام، یا الله په دغه دعا کې د یو په ذریعہ سره اسلام ته تقویت قوت ور نصیب کا. نو دا هغه صحابي دی چې په دنیا کې خو خلق و په خوشول، په آخرت په اسمون کې فرشته په دا باندې خوشالي مناوله.